بسم الله الرحمن السلام علیکم ورحمت الله. نو تیر ورځ خو ما دغه خبره وکړه چې دا بعضي انسانان دا رقمي مسلمانان چې یو د الله تعالی نعمت خوراک ورته کېښودل شي په بدنامۍ یادوي، کله یې دا څه شی دي کله څه وایي. نو ما ویل دا د حدیث مبارک له رویه څخه ګناه ده، د دې سبب ګرځي چې بیخي به دې انسان باندې الله تعالی نعمت ودروي. او شیطان چې کله الله جل جلاله له خپل درباره وساړه وایي تراټه او د دې لپاره لعنت مقرر سو ټولو ملایکو باندې، په مسلمانانو په پیریانانو باندې چې څوک مسلمانان یې د به لعنت یې لعنت مطلب دا دی چې دی به د الله تعالی خیرا به ورته کې چې د خدای پاک د رحمت څومره لري دومره ډیر پسې لري شي او لري شي دی به د الله تعالی د رحمت په دنیا او په آخرت کې هیڅ حصه نه لري. نو د دخل د دې وجه الله تعالی سره سخته دښمنی پیدا سو. یو مخ شدیده له مسلمانانو سره پیدا سو، له ملایکو سره پیدا سو. دی خو یو پیری ده د خپل پیریانو سره مسلمانانو سره پیدا سو. نو دا قسم وکړه اتم سپاره کې آیات شریف ته الله جل جلاله ته قسم وکړه چې ما دې تا په ذات او په عزت قسم یې چې زه به دې انسانانو ته له هرې خوا راځم او دوی به ګمراه کوم. خو اوله ګناه چې ده یاده کړه هغه یې دغه ویاده کړه ثم لا تجد اکثرهم شاکرین. په دې انسانانو به زه کوشش وکړم او دوی به بیا د تا د نعمتو شکر نه ادا کوي. شیطان په دې قسم کړی چې اوله ګناه په انسان باندې ناشکري وکړي، ځکه په انسانانو کې ناشکري ډېره ده. مریض یې ډېر صحت یې پیدا کړی، کم مرض پاته ده ولا نه یم جوړ. ډېره روزي خدای ورکړي چې هغه پخوا د ده د پلارو نیکه حالت وګوري یا د ده د ژوند اولني حالت وګوري، تر هغه ډېر شی الله تعالی ورکړی. یوه ورځ بیا یو کاروبار سره بندي سودا بنده یو څه مشکلات راشي، بیا ډېر شکایت کوي ولا کارونه ډېر خراب دي ولا خوند یې نشته ولا ډېره پریشاني ده سره ولا. الله اکبر. هغه چې الله تعالی د څومره شیان ورکړي دا یې ټول یې شي. دا په دې وخت شیطان په ده باندې مسلط ناشکري کوي. هر انسان په یو کار کې نه د خوشاله الله جل جلاله څخه نه څوک په اولاد خوشاله ده نه دنیا خوشاله ده. یعنې په دې کې دی ډېر زیادت غواړي، ډېر ترقي غواړي، د خپل مزاج مطابق یې ډېروي. دا ډېره خطرناکه خبر ده. ناشکري دا د دې سبب دی چې بیا الله تعالی د نعمت او که یو انسان شکر گزار او د دې په باره کې بیا آیات شریف ده الله جل جلاله فرمایي ولئن شکرتم لازیدنکم، که تاسو د ما د شکر نعمت ادا کړئ بیا به زه تاسو ته نعمتونه درزیات کړم. نو یو خبر به درته وکړم، دا به د ټول عمر کې هر مسلمان ته یا په خوله کې پرته یي. که مریض وي مثلا چا پوښتنه وکړه ورته الحمدلله شکر ده اوس ښه یم، بیا له هغه وروسته که د یو څه تفصیلي بیان ورته وکړه د مرض پروا نه لري. چا د کاروبار پوښتنه وکړه، د سودا پوښتنه یې درڅخه وکړه څنګه د کاروبار دي زندګي دي، ورته الحمدلله ډېر له الله راضي یم شکر ده. بیا هغه سړی که یو مسؤل سړی مثلا د تا پلار یې یا مثلا منیجر یې دی په تا باندې بیا هغه ته یو څه تفصیل وکړي سودا یې خو یاده شي ولاړې دي یا پلانکی ده، خو اوله خبره د شکر به کې ورته الحمدلله ډېر شکر د خدای لره کار ډېر برابر ده ډېر سم ده. دا تاسو تجربه کوي. کم په دې خوله کې د شکر لفظ ډېر سو په هر کار باندې اولاد باره کې اوس څنګه دي چا درته ورته الحمدلله شکر ده اوس ډېر ښه دي اوس شکر ښه سوي دي. اوس منځونه م کې د ما خبره مني د مور خبره مني میلمه عزت او احترام م کې بیا الله انشاءالله نور په دې کې ترقي راولي. دا د الله تعالی قول ده، دا به زموږ عقیده وي. او که چېرته زموږ په خوله کې ناشکري و نو بیا شیطان قسم کړی ده چې اوله ګناه په انسان باندې زه دا کوم چې دی ناشکره کوم. چې په اول قدم کې موږ شیطان سره ملګري سو په دغه لاره ورسره ولاړو چې ناشکري م شروع کړه، بیا نو ډېره خطرناکه ده. بیا د دې احتمال سره بیا نو ده سره نور قدمونه م واخلو، نور زندګي م د ده په خوښه وچلوو. او کوم په اول قدم کې مخالفت ورسره وکړم چې موږ په هر کار کې د الله تعالی شکر ادا کړو، بیا د ده مخالفت راغی بیا به انشاءالله همیشه د الله تعالی ملګري یو.
بس داسې به یې په هر کار کې هره خبره کې ورته الحمدلله شکر ده، الحمدلله شکر ده، الحمدلله شکر ده. خدای پاک موږ تاسو ټولو ته توفیق راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.